یقین وکړئ ملګرو په دې سختو حالاتو کې په دغه مهنګۍ کې مزې صرف دې خلکو وکړې. دغه نتیه ګل دی په دوبۍ کې پروګرام کړی دی، تاسو به کتلی وي چې مسافر ورله څومره پیسې ورکوي. هر سړی دا وګوره په لاسونو کې ریال ورکوي، څوک ورته 100 ریاله ورکوي، څوک 50 ریال ورکوي. هغه هم خوشحاله دی، ښه په موج مستۍ کې دی. تاسو یقین وکړئ دومره زیاتې پیسې جمع کړي دي، دومره زیاتې پیسې غونډې کړي دي په دغه یو پروګرام کې د مسافرو نه چې اندازې یې نشته. یو طرف ته زموږ دغه مسافر وروڼه سختې خوارۍ کوي، سخت محنتونه کوي، د خپلو کورونو نه، د خپلو ښځو نه، د خپل مور و پلار بچو نه لرې دي، په بل ملک پراته دي. بل طرف ته دغه پیسې په دغه ډمو باندې شیندي. اوس دا نتیه ګل تللی دی په دوبۍ کې پروګرام کړی دی، دومره پیسې راغونډې کړي دي، دومره پیسې چې څه حد یې نشته. نو تاسو یقین وکړئ چې پیسې صرف دغو ډومانو غونډې کړې. نور چې څومره هم حالات وګورئ، خلک دومره حده پورې خراب شوي دي چې د رزق درک نه لګي. خو دغه ډومان یې وګورئ، غټ غټ په کورونو کې، غټ غټ په بلډینګونو کې اوسي، ګاډي ورسره دي، ګارډ ورسره وي، کله یو ملک ته ځي، کله بل ملک ته ځي. دومره پیسې را جمع کړي، دومره هغه هم د دغو مسافرو نه. تاسو به کتلی وي دغه ویډیو کې چې څومره پیسې دغه مسافر ورکوي. ډیره بدقسمتي ده چې دومره په محنت یې وګټې بیا یې دومره په اسانه ورکړي.